امرالله صالح مفتي شاکر د پاکستاني استخباراتو له مخې نقاب لري او د دوی د ملاتړو مدرسو مخالف و. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان د وروستي جمهوري نظام لومړی مرستیال امرالله صالح د دیني عالم مفتي شاکر په مړینه خواشیني ښودلې او هغه یې یو دیني عالم او ملتپال شخصیت یاد کړ. ښاغلي صالح په ایکس پاڼه لیکلي چې مفتي شاکر غوښتل په ټولنه کې د پاکستاني ریاست شیندلي زهر له منځه یوسي. نوموړي ویلي مفتي شاکر د پاکستاني استخباراتو د ملاتړو مدرسو چې موخه یې په سیمه کې د ترهګرۍ روزل، ترویج او ملاتړ و سخت مخالف و. امرالله صالح لیکلي مفتي شاکر په خپله رغنده او ښکاره نیوکو د پاکستاني استخباراتي ادارې له مخې نقاب لرې کړ او ښکاره یې کړه چې همدوی د ترهګرو او تروریزم ملاتړي دي. د یادونې وړ ده چې دیني عالم مفتي شاکر د پښتونخوا په یو ځایي جومات کې د مازدیګر لمانځه پر مهال په هدفي ماین چاودنه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. روسانو دا وطن ورځې چمتو کړی خبر